د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نن ورځې د افغانستان او نړۍ تر ټولو تازه او حیرانونکي خبرونه. که تاسو د هر قسم تازه خبرونو نه ځانونه په وخت خبرول غواړئ نو همدا اوس درسره زموږ یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. لومړی هم راځو کمال ناصري اصولي ته. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازی کمال ناصر اصولي هغه جلۍ سره 1 میلیون افغانۍ نقد مرسته وکړه چې 13 ورځې په خواله رسنیو کې انځورونه ډېر ښکته پورته کېدل او رحماني د دغه جلۍ ټول لګښت د تحصیل یې په خپله غاړه هم واخیست. په کویټ کې ښځې په آنلاین بڼه خرڅېږي. په کویټ هېواد کې هغه ښځې چې په کورونو کې کار کوي په آنلاین بڼه خرڅېږي او په داسې حال کې چې دوی په خپله له خپل ځانه خبرې هم نه وي بلکې د غلامانو په څېر یې پیر او پلور روان وي. 6 تنه لوړپوړي چارواکي څارنولۍ ته معرفي شول چې عبداللطیف ابراهیمي، فضل الدین عیار، حبیبه سعادت او صفوره الخاني په خپلو فورمونو کې ځینې کورونه، مارکیټونه او جایدادونه نو ثبت کړي. دغه سرچینه وایي چې په دې اړه هم قانون حکم کوي چې د غلطو او ګمراه کوونکو معلوماتو له مخې باید دغه اشخاص عدلیه او قضایي ارګانونو ته وروپېژندل شي. هند د افغانستان د دایمي ودې لپاره باید چابهار بندر فعال وساتل شي. د هند اقتصاد وزیر وایي د افغانستان د دایمي ودې لپاره د چابهار بندر فعال ساتل ډیر مهم دي. پکتیکا کې ماین چاودنې 2 ملکیان وژلي دي. دفاع وزارت افغان ځواکونه د پاکستان له لوري د بریدونو د دفاع ته چمتو دي. د هیواد دفاع وزارت د ډیورن پر ذکر خېل پورې غاړې پر کونړ د پاکستاني ځواکونو پرله پسې توغندي بریدونو ته په اشاره کې ویلي دي. افغان ځواکونه د ډیورن پر ذکر ښه د پاکستان له لوري د بریدونو دفاع ته پوره چمتوالی لري. ننګرهار د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې د 6 میلیونه او 552 زره افغانیو په لګښت د اوبو 2 کانالونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د ولسمشر غني په مشرۍ د تدارکاتو کمیسیون په خپله غونډه کې د عبدالعلي مزاري په نامه د یو مسلې د جوړولو بودیجه منظوره کړې ده. په دغه جلسه کې 22 پروژې منظورې شوي چې 2.8 میلیارډ افغانۍ لګښت ورباندې راځي. بل خوا دغه کار د ټولنیزو رسنیو کارونکو سخت غندلی هم دی. دوی ویلي دي چې د قاتلینو په نوم دومره پیسې ولې مصرفېږي، ولې مجهز روغتون افغانانو لپاره نه جوړېږي، ولې پښتانه مشران همداسې پاتې کېږي لکه سید جمال الدین افغان، ډاکټر نجیب او داسې نور ډېر پښتانه مشران چې تر اوسه یې د یوه په نوم هم کوم مزار یا ودانۍ او یا هم کومه شبخانه جوړه نه کړه. ملا فضل الرحمن وایي پوځ د مداخله نه کوي. عمران خان د استعفا لپاره وخت لري. ډیموکرات نومان ته د ټرمپ سپکاوی ورورک لکه سپی له انتخاباتو په منډو بهر شه. که ویډیو مو خوښه شوي نو حتما یې درسره لایک او مخکې هم شیر کړئ. تاسو د کمال ناصر اصولي دغه کړنه څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه مو راته حتما د ویډیو لاندې په کمنټ کې ولیکئ. د هر قسم تازه خبرونو لپاره درسره همدغه چینل پښتو ټاپ ټي وي سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. تر بلې ویډیو مو په لوی راز سپارم.